ورځ علي په غره کې ډکي کټ کول چې په دې کې یو دیو راغی او د دې دیو نه علي ډېر زیات وویرېدو. یا الله هلکې دا څه دي؟ دیو چې کله د علي خواته راغلو نو علي ته یې وویل د یو وخت خبره ده چې په یو ښکلي کلي کې د علي په نامه یو سړی اوسېدو. علي به روزانه غره ته تللو او ډکي به یې کټ کول او په بازار کې به یې خرڅول چې دې نه به یې خپله خرچه کوله. یوه ورځ علي په غره کې ډکي کټ کول چې په دې کې یو دیو راغی او د دې دیو نه علي ډېر زیات وویرېدو. یا الله هلکې دا څه دي؟ دیو چې کله د علي خواته راغلو نو علي ته یې وویل انسانه مه وېرېږه زه تا ته هېڅ نه وایم صرف تا ته یوه خبره کوم. د دې په اورېدو سره علي ډېر زیات خوشحاله شو او شکر یې وباسو خو دا اوس هم حیران دی چې دا به ماته څه وایي. دیو علي ته وویل انسانه ته راځي او د دلته نه بېکاره لرګي کټ کوي او وړي نو خوښه دې نه ده چې زه تا ته ګران لرګي در وښایم او ته یې په ډېر ګران ریټ باندې خرڅ کړي. خو که چېرې ته زما سره دوستي وکړې نو راځه لږ سان به ګپ شپ لګو بیا ته هغه ګران لرګي وړلی شي. د دې په اورېدلو سره علي سوچ وکړو او ویې ویل په دې کې لا څه خبره ده لږ ساعت به ګپ شپ لګوم او ګران لرګي به وړمه. سعیده دوسته د نن نه پس مونږه ملګري یو. ته اوس هغه قیمت ونه کټ کولی شي. علي د دیو شکریه ادا کړه. ستا ډېره مننه دوسته. علي په خوشحالۍ سره د قیمتي ونې کټ کول شروع کړل او بازار ته یې یوړل. علي چې کله د قیمتي ونې لرګي خرڅ کړل نو ډېرې زیاتې روپۍ ورته وکړلې او دی ډېر زیات خوشحاله و. علي به روزانه د دیو سره لږ ساعتې ګپ شپ لګاو او بیا به یې قیمتي لرګي په ګران ریټ خرڅول. څو ورځې پس علي ډېر زیات بیمار شو او څو ورځې زړه ته لا نلو او دیو به هره ورځ د علي د راتلو انتظار کولو. کیدای شي زما دوست بیمار وي. دیو په دې سوچ کې و چې زه به د خپل دوست کور څنګه معلوم کړم ځکه چې دیو د هغه تپوس لا تلل غوښتل ځکه چې د دیو دا دوستي و رښتینې دوستي وه. دیو د شپې ټایم نه په هغه کلي کې ګرځېدو راګرځېدو چې معلوم کړي چې په کوم کور کې رڼا بلي ځکه چې پخوا به په هغه کور کې رڼا بلېدله په کوم کور کې به چې بیمار و. دیو یو کور ولیدو په کوم کور کې چې رڼا بلېدله او د هغه دروازه یې وټکوله. علي راپاڅېدو چې وګوري چې څوک راغلی دی. زه یم ستا په هر والا دوست. علي خپل دوست کور ته دننه راوستلو او دیو په یو کټ کې کېناستو. دوی د یو بل سره خبرې اترې کولې چې په دې کې علي دیو ته وویل د دویم کټ ته کښېنه ځکه چې ستا نه بدبو راځي او زما طبیعت خرابېږي. دیو د علي په دې خبرې اورېدلو سره ډېر زیات خفه شو او واپس خپل غر ته روان شولو. څو ورځې بعد چې کله علي لرګو کټ کولو دپاره لاړل کله چې علي لرګي کټ کول شروع کړل نو په دې کې د هغه دوست دیو راغله او دیو علي ته وویل زما سر په خپل تبر باندې وهه. علي وویل دا ته څه وایې ته خو زما دوست یې زه تا څنګه وهلی شم. دیو علي ته وویل که چېرې ته ځان روغ غواړې نو زما سر به ضرور په تبرګي وهې. علي د ځان سره سوچ وکړو او وی ویل چې زه به څه روزانه راځم او د دې سره به ګپ شپ لګوم او بیا به لرګي وړم. ښه نه ده چې وی وهم په دې سر نو چې خلاص دې شم او بیا د دې د اجازت نه بغیر زه ښه ډېر لرګي وړلی شم. علي اخر د دیو سر په تبرګي باندې ووهلو او دیو خپل سر په لاس باندې ونیولو او خپل غار طرف ته ډېر په بېچینۍ سره روان شو. کله چې یوه هفته بعد علي د لرګو کټ کولو دپاره راغلو نو د هغه خوا د هغه دیو هم راغلو او علي ورته وویل دا روفرني
او زما د تبر زخم ورو شو خو زه چې کله ستا تپوس لرلم او تا ماته کومه خبره کړې وه نو د هغې خبرې زخم لا تر اوسه پورې زما په زړه باندې دی. که ته چې د خپل مرګ نه واړې نو زه او چې بیا هېڅکله دې ښار ته رانشي زما او ستا دوستي د نن نه ختمه. علي خالي لاس خپل کور ته راواپس شو او د هغه قیمتي لرګو او د ډېرو روپو ګټلو نه محرومه شو او علي ته احساس وشو چې داسې خرابه خبره کول ماله نه و پکار.